السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چیرې ته روغ او جوړ او په صحت باندې منظم یاست. ملګرو خوښه خوشحاله چې یو ځل بیا حاضر شوي چې تاسو لپاره یوه نوې ویډیو اپلوډ کړو. ملګرو نننۍ ویډیو په همدې تړاو ده چې څنګه کولی شو 4000 ساعته وایس ټایم او 1000 سبسکرایب په کم وخت کې پوره کړو. دغه ویډیو خاص کن د هغو کسانو لپاره ده چې یوټیوب چینل لري، یوټیوب چینل کاروي. نو هغه کسان چې یوټیوب چینل نه لري د هغې لپاره هېڅ په درد نه خوړه کېږي دغه ویډیو. نو زما هدف صرف همدغه ده چې پښتنو وروڼو ته یو څه ور زده کړو. زما مقصد دغه نه دی ملګرو چې زه سبسکرایب په تاسو نه راولم یا وایس ټایم په تاسو باندې راولم. دغه هېڅکله زما مقصد نه دی. نو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به زما صرف همدا هدف وي چې یو تاسو ته یو څه در واستوم. ملګرو که زما ویډیو مو خوښېږي نو چینل در سره سبسکرایب کوئ، که نه مو خوښېږي هېڅکله یې ما سبسکرایب کوئ، ځکه چې دغه زما ویډیوګان به ستاسو په درد نه خوړی کېږي. نو ملګرو زیاتره پښتانه وروڼه به تاسو یوټیوب کې لیدلی وي چې غټ غټ چینلونه لري، 10,000 مثال 15,000 ان تر 10,000 روپیو سبسکرایب لري، خو دی د میاشتې یوازې یو $10 نه ګټي. دا ولې $10 نه ګټي؟ علت یې څه دی؟ انګریزان دي، هندوان دي، دغه د میاشتې $800-900 ګټي. موږ پښتون ورور یو $10 یا $10 ګټي. دې علت څه دی ملګرو؟ دې علت دغه دی، ټول علت دغه دی چې ویډیو په سم ډول نه اپلوډ کوي. تاسو ویډیو په سم ډول اپلوډ کړئ، 4000 غنټې وایس ټایم، 4000 سبسکرایب، انشاءالله په یوه میاشت یا 2 میاشتو کې پوره کوئ. نو راځئ زه ما چینل تاسو باندې ګورم چې ما په 28 ورځو کې څومره کار کړی دی او ما چینل ته څومره کار شوی دی. ملګرو تاسو ګورئ چې زما چینل 1 سبسکرایب لري، خو تر 50,000 زیات ویوز ورته راغلی دی په دا 28 ورځو کې، او 4300 ساعته وایس ټایم ورته راغلی دی. نو په 28 ورځو کې زما یو زر کسان زما چینل لري، 4300 ساعته وایس ټایم ورته راځي او 649 سبسکرایب ورته راځي. نو ملګرو دا یو ښه کار دی چې موږ یې ترسره کوو ملګرو، چې په سمه توګه موږ ویډیو اپلوډ کوو، په سم ډول موږ ټاګ ورکوو، په سم ډول موږ ډسکرپشن ورکوو، په سم ډول موږ ورته انلیست ته اچوو، بیا په پبلیک ته اچوو. دا ټوله زموږ دغه د یوټیوب قانون چې دی هغې په قانون ځو، هغې رقم ته موږ ټاګ هر څه اچوو. نو راځئ چې تاسو هم همدغه طریقه وښیم. نو دغه ملګرو چې زه ما کومه طریقه استعمال کړې ده، زه تاسو سره همدغه طریقه شریکوم چې دغه طریقه تاسو استعمال کړئ. انشاءالله په کمو ورځو کې به تاسو ډېر زیات وایس ټایم او سبسکرایب ترلاسه کړئ. د دې لپاره به تاسو یوټیوب ته راشئ ملګرو. کله چې یوټیوب ته راغلئ دلته به تاسو یوه ویډیو انتخاب کړئ. کله چې ویډیو انتخاب کړئ ملګرو، دلته تاسو ته لومړی لیکل دی کریډیټ یو ټیټل. نو تاسو به یو عنوان ورته انتخاب کړئ، داسې عنوان ورته انتخاب کړئ چې په یوټیوب کې ډېر استعمال شوی وي، که نه ملګرو هغه به ورته انتخابوئ. نو هغې څخه وروسته لاندې ځای کې درته لیکل دی ډسکرپشن. ملګرو تاسو به لیدلی وي زیاتره موږ پښتانه وروڼه ډسکرپشن نه ورکوي ویډیو ته. نو ډسکرپشن چې ویډیو ته ورنه کړئ، ستا ویډیو هېڅکله پر مخ نه ځي ملګرو. نو دلته به تاسو داسې وکړئ چې ملګرو تاسو به یو ټکنالوژي چینل وګورئ، هغې ویډیو به وګورئ، ویډیو کې به خپله ډسکرپشن اچولی وي. نو هغه ډسکرپشن به تاسو راکاپي کړئ، هغه کې به ایډیټ وکړئ. تاسو چې کله ایډیټ پکې وکړو، هغه کې به تاسو د فیسبوک پیج لینکونه، واتساپ لینکونه، ټلیګرام لینکونه، ټول لینکونه به پکې واچوئ، سم به ترتیب کړئ. نو هغه در سره وساتئ، هغه چې بیا کومه ویډیو اپلوډ کوئ خالص یې کپي کوئ او دلته یې پیسټ کوئ. نو هغه ډسکرپشن یې تاسو شو. نو کله مو چې ډسکرپشن هم ورکړو، هغې څخه به وروسته تاسو خپله ویډیو په انلیست کې اچوئ ملګرو. دلته به په انلیست کې اچوئ، پبلیک کوئ به نه، ځکه چې دلته انلیست یې واچوئ، ویډیو کې ایډیټ راوله ټولو ویډیو کې چې کله ایډیټ راوستو مکمله کمپلیټ دې کړه، هغې څخه وروسته بیا یوټ سټوډیو کې پبلیک ته واړوه. نو دغه ځای کې تاسو دغه 2-3 کارونه ترسره کړل، بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ او ویډیو به اپلوډ کړئ. کله چې ویډیو اپلوډ کړئ، هغې څخه به وروسته تاسو ته دغه ځای کې هغه ویډیو ښکاري. نو هغه ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په هغه ویډیو باندې تاسو کلیک وکړو، هغې څخه وروسته به تاسو یوه انتظار کوئ تر څو دغه ویډیو راخلاصه شي. نو دغه ویډیو راخلاصه شوه، تا پاس ځای کې چې سپین سل علامه درته ښکاري، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو، دلته به تاسو ځکه اسکې ویډیو انلیست اچوئ چې تر څو دلته ایډیټ پکې راولئ. هلته مو که ټیټل ورکړئ، که خوښ مو نه شو سم ایډیټ پکې راولئ، داسې کې تاسو ټیټل هم ورته چینج کولی شئ. نو داسې کې ډسکرپشن تاسو ګورئ ملګرو چې ډسکرپشن ما دلته یو انتخاب کړی. داسې ګورئ ملګرو چې ما ټول د فیسبوک لینکونه، د یوټیوب لینکونه او همداشان د ټویټر لینکونه، ټول لینکونه مې پکې چول دي. دغه ډسکرپشن ما ساتلی دی. زه چې کله ویډیو اپلوډ کوم نو دا خالص راکاپي کوم، دلته یې بیا پیسټ کوم، ځکه چې ما څخه به نوی ډسکرپشن نه غواړي. نو کله مو چې دا ورکړو، هغې څخه به وروسته تاسو راشئ، په کوم ځای کې لیکل دی ټاګ کټګوري ان کامنټ، په دغه ځای کې ملګرو تاسو ټاګ ورکړئ. ټاګ ډېر مهم دی ملګرو، ځکه چې تاسو ویډیو یوه بله ویډیو پسې تړئ. دلته زه اوس ورکوم چې پښتو
ټیکنیکل ملګرو ځکه چې ما چینل ټیکنیکل په اړه مثال زه ورکوم چې ټیکنیکل په اړه وي ټیکنالوژي په اړه وي نو دلته به تاسو زیات ټاګ ورکړئ هغه هم د ټیکنالوژي ټاګ به ورکوئ کله مو چې ټاګ ورکړل ملګرو دلته که زه اوس تاسو ته ټول ټاګ ورکوم بیا دلته ملګرو ویډیو غټیږي ډېره ستړی کېدونکې ده بیا تاسو ستړي کوي دغه ویډیو نو هغې څخه بیک لاړ شئ کله مو چې ټاګ ورکړل داسې کوم چې کومه ویډیو انلیست ته اچولې وه دا به پبلیک ته واچوئ کله مو چې پبلیک ته واچوله دلته کې به سیو بټن نه کلیک وکړئ ستاسو ویډیو به اتومات یوټیوب ته جګه شي کله چې یوټیوب ته جګه شو ملګرو نو تقریبا یو 10 ویډیوګانو کې ستاسو 2 ویډیوګانې حتما ویرل کېږي رنګ کېږي مخ ته ځي او کوم وخت کې ویډیو په ویرل کېږي او رنګ کېږي ملګرو تاسو کله چې یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ نو حتما د غرمې وروسته 2 بجو وروسته به تاسو ویډیو اپلوډ کوئ کله چې 2 بجې کېږي د هغې وروسته ویډیو اپلوډ کوئ هغه ویډیو بیا ډېره پر مخ ځي او ویرل کېږي یا رنګ کېږي یا نو دغه معلومات چې موږ در سره شریک کړل موږ چې کوم چینل پر مخ لاړ دی موږ په دغه طریقه مخ ته بیالی دی نو دغه طریقه تاسو استعمال کړئ سمه استعمال کړئ انشاءالله تاسو چینل به هم پر مخ ځي او ډېر ښه کسان به وي چې داسې ټاګ به ورکوي داسې ډسکرپشن به ورکوي بیا به ویډیو نه ځي ملګرو هغه ټاګ او ډسکرپشن به سم نه ورکوي ټاګ مثال د ویډیو د ټیکنالوژۍ په اړه دی به ټاګ د مثال د موزیک ورکوي سندرو به ورکوي یا د شعرونو ټاګ به ورکوي دا بیا سر نه سره خوري نو که ویډیو مې ټیکنالوژۍ په اړه ټیکنالوژۍ ټاګ ورکوي که د مثال اسلامي معلوماتو په اړه اسلامي معلوماتو ټاګ ورکوئ چې څه شي براکه ویډیو د هغې لپاره هغه ټاګ ورکوئ نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ ښه وختونه هیچ